خپلو کې سره کېناسته. دلته په دغه مذاکراتو کې به تاسو وګورئ هغه څوک چې دې اور ته لمن یا به په خپله څرګند شي. سوله راځي، سوله د ټولې دنیا غوښتنه دا ده چې افغانستان کې نور سوله راشي او نور به دا سوله راځي انشاءالله. موږ او تاسو په یو ارام افغانستان کې ژوند کوو. قربان مو شم. دا ارمان به د ټولو پوره کېږي، دا ارمان به د ټولو پوره کېږي. دورندیش صاحب بلکل ډېره زیاته مننه درویش صاحب محترم. وخت مو د سره تېر که ناوخته ده، په لوی رب مو سپارو. الله پاک مو عزت وکړه، قدردان شئ. سالمه مبارزه نن سټوډیو به خدای ښه خوند کوي چې ته دلې یم، رئیس صاحب دلې دی. په والله او بالله سټوډیو دونه خوند کوي چې دواړه سره غږېږي. رئیس صاحب خو د ما پخوانی یار ده، پوه شو، خو مصروفیتونه دي حقیقت درته وایم د کسره مو دی لکه په ګرد افغانستان کې چې اوربند شوی د میډیا د لارې دونه خوند کوي دا چې اوربند وسي څه حال وي، څه خوشحالیانې وي، څه دغه وي. ډېر ډېر دغه ارمانونه به د موږ او تاسو پوره کېږي، د ټولو افغانانو به پوره کېږي. انشاءالله خدای زه د هغه ورځې زه درته یوه خبره کوم، والله بالله ثم تالله د هغه ورځې په ارمان یم چې هغه چا پسې ټوپک ګرځوم هغه ته غېږه ورکړم. د هغه ورځې په ارمان یم چې په ما پسې مصارف کوي، د ما د وژلو کوشش کوي، ما ته غېږه راکړي او دا ورځې راتلونکي دي انشاءالله العزیز. په لوی رب مو سپارم. السلام علیکم ورحمت الله. په الله یقین وکړه دومره هغه ده چې زیاتي نور نشم کوای خبرې، بل چېرته یم میلمه یم د باندې ووتلمه. هسې نه څه باشته راځو، سبا راځو، بله ورځ هره ورځ راځو. ټول په لوی رب سپارمه. افغانیت، اسلامیت، صلح او آبادۍ د افغانستان بیا رغونې ته په شریکه کار کوو. د عمل کې موږ او تاسو رئیس صاحب خبره داسې ده نمبر دې ما ده رئیس صاحب ډېر وخت نه لاین کې ولاړ یم، بخښنه غواړم. سلامونه احترامات مې ټول قبول کړئ. وخت راکړي بیا دې وغږېږي. دی دا خبره کوي چې وروره موږ دغه نه وي چې وروره موږ ته به یو دوه والیان راکړي، بیا به موږ وروره تا جهاد کوې، ته وایې ما جهاد کوو، تا د خدای لپاره جهاد کوې، تا قدرت لپاره جهاد نه کوو. ته څنګه نن راځې دی چې اوس د چوکیو د قدرت دعوې کوې؟ دا یو. بل دا یوه خبره کوي چې څوک چې موږ د ډاکټر نجیب غوندې وزړه ورور، دا تا ونه زړاو، دا پاکستان وزړاو، دا تا د شرم دی تا لپاره چې دا خبره کوي. او که څوک دی دا خبره کوي چې وروره اشرف غني به څوک داسې وایي ولا کې د سپورټ ته وغورځوي، ورته هم کتلی شي. رئیس صاحب په ډېرې بخښنې سره میرویس وروره په ډېرې بخښنې سره په ډېرې دا مایک دې بل لږ په ډېرې بخښنې. میرویس وروره میرویس احمدزی وغږېږه، خپل پیغام دې خپور کړه. سلامونه احترامات رئیس صاحب ته د سټوډیو لیدونکو کتونکو اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه احترامات. موږ په سوله باندې نه یو خفه، سوله د خدای راولي، خو که د بغیر د زاړه نظام خلکو نه د ډاکټر عبدالله نه د اشرف غني نه د دوستم نه د امرالله صالح نه دغو نه بغیر سوله راځي خدای دې بالکل نه راولي. 50 زره مو د خدای نور هم ډکي. اوس وپوهېدې سدای په اخر کې چې موږ په اسلامي نظام جوړ کړو، تاسې کابل ته راسې اتام غواګو نیسه رئیس صاحب چاته توهین نه کوم، په والله خلک یې دومره په زړه پاخه کړي مشران به یې سنګسار کېږي، په تیږو به یې خلک ولي. والي چې جي والي دی ګوره وایي نجیب مې را ځوړنده که رئیس صاحب د تا لایب د زه څه نه وایم. نجیب ته په کوم سیاست ته اوس د نجیب نه چا توهین به نه کوي، توهین به نه کوي. والا په هغه وخت زه طالب پاکم چې 50 کاله ځینې پنجاب په خوله مړ کړی یم، 50 کاله به هغه راسره وایي. میرویس صاحب یوه خبره درته وکړم، موږ سره قدرت نشته. که ما ته نجیب ورته وایي چې مړي هغه وخت ورته نه وایي چې څوک مړه ته افغاني هغه به یادول که نه والله چې قدرت ما ته راکړي خدای که یا ګلبدین پرېږدم یا عبدالله پرېږدم یا دغه مخکیني وروستني دا څه مشران دي دا ټول په دار کومه، دا ټولو یو په موږ باندې په موږ ته د سړي په سترګه نه دي کتلي چې څومره یې وسه سوی ده په ما ته تجارت کړی ده، که نجیب وو که بل وو که بل وو که بل وو، دا ټولو موږ او تاسې باندې تجارت کړی دی، دا ټولو د سړیتوب کار ولاکه کړی. که یې سړیتوب کار یې کړی وای تر دې دمه ما ته دغه رقم په غم ککړ نه و،
خو دوی د سړیتوب کار نه ده کړی، د انسانیت کار یې نه ده کړی. دغه یو مخکې یو لیډر او یو مخکې سیاسون ولاکه د سړیتوب کار کړی. رئیس صاحب محترم د دې سولې تر شا ګیم پروت ده. تاسو پې غږېږئ د نجیب رقم اردو یې وویله رئیس صاحب محترم طالب باید کومه باید احسان وکړي، طالب باید کومه احسان وکړي. زه چېرته په طالب احسان کومه؟ رئیس صاحب محترم زه باید څو خبرې وکړم. ما ته محترم وروره لږ وخت راکړه. رئیس صاحب احساساتي سلو زه به یوه خبره وکړم. رئیس صاحب محترمه ډاکټر نجیب الله چې شهادت ورسول، هغه ګوره د پاکستان هغه د ایسای مسیر په واضح توګه چیغې ویږي دا ما په شهادت ورسول. آیا دا به موږ تاسو په افغانیت کې څه پاته وي چې ما تا د پاکستاني په خوله باندې او د هغو په خبرو باندې عمل کوو؟ چې ده سم کار کړی وای، ده سړیتوب کار کړی وای، دی ولې چا مړ کاوه؟ ده خو هغه شی غوښه ګوره په ډاکټر نجیب ګوره محترمه یو منټ درویش صاحب یوه خبره کومه طالب جان وروره د حضرت صاحب مړ سوی نه و له مړیتوب نه مخکې یو میاشت مخکې خط ویلی خدای زر یې مړ کړې، خدای زر یې مړ کړې، خو د سړیتوب کارونه یې نه وکړي که نه. دغه د ګلبدین په مړ خلک خوشحاله دي، دغه د عبدالله په مړ خلک خوشحاله دي، دغه اوس چې څه لیډران د سیاف په مړ خلک خوشحاله دي. خو که سم کار یې کړی ولې به موږ پرې خوشحاله کېدو؟ رئیس صاحب محترمه زه یو وړوکی سوال وکړم. رئیس صاحب محترمه بخشش دې وي، دغه محمد اشرف غني خو یو جرم نه ده کړی، دی خو هغه کار کړی دی چې تر اوسه به موږ تاسو ته ولسمشر هم نه یې کړی. آیا دغه په خلاف ولې دی خبرې کوي؟ طالب جانه په هغه چا باید خبرې وشي چا چې د افغانستان کلتور فرماو، چا چې د افغانستان په کلتور کې بچیان شهیدان کړه، چا چې د رئیس صاحب محترمه ګوره دلته ډېر بد وضعیت روان ده، دلته د افغانانو وینې ناحقه تویېږي. موږ تاسو باید چې هغه کار وکړو چې هغه دښمن بیا سبا د ما ته له دغو خبرو استفاده وانخلي. د افغانستان وینې تویېدل دغه ډاکټر اشرف غني درته په ختموي، دغه ملا تړلې دغه وینې درته ختموي، خو د دغه شا ودرېږئ مړو پسې درویش صاحب بل چا مړ کړ. زه به یوه خبره وکړم چې زه ځم ځکه چې ما موبایل کې چارج نشته بخي. زه وایم چې زه افغانانو ته دا اوس ماله مبین صاحب یو وړوکی پوښتنه کوله، ما ته اجازه تام نه کړه راودم. مبین صاحب چې یو خبرې کوي هغه روزانه توهین کړی ده. مبین صاحب ګوره دلته راځي، ګوره د ما او تا د ولسمشر د افغانانو توهین کوي. زه دا وایم چې افغانانو ټول یو لاس یې، زه وایم چې افغانانو دغه محمد اشرف غني به تاسو له ستونزو باسي. دی راځي دلته د پاکستانیان به سبا دغه لایف کاټوي د ما او تا په خلاف به دی کاروي، دلته به په میډیا کې خپروي، ته به یې وګورې. زه وایم چې افغانۍ باید چې داسې یو کار ونه کړي چې هغه موږ تاسو ته سرخوږی جوړ شي. رئیس صاحب ما او تا که هره کم د ما تا به د خپل ولسمشر هغه که نجیب ده که هر څوک ده موږ پرې ویاړو. اوس به موږ تاسو حمایت کوو ځکه چې نجیب په واضح توګه په هغه وخت کې چیغې وهلې چې پنجاب به راځي، پنجاب به د ما او تا خاوره اشغال کوي، هماغه دغسې اوس و، خو اوس چې هغه ولاړ هغه اوس هغه کارونه سوي دي. اوس باید چې موږ تاسو خپل ځان راټینګ کړو، په دغو سړي پسې ودرېږو. دا سړی د موږ تاسو هر شی ده. مبین صاحب له سوخته غږېږي، مبین صاحب ولاکه دومره واک لري ځکه چې دوی په لاسو په پښو وتړل، دوی یې ولس ته شرمنده کړو. اوس واقعیت که دوی سوله غواړي، زه یوه خبره کوم، واقعیت که دوی سوله غواړي یو منټ درویش صاحب محترم اجازه مه ورکوه تا توهین وکړي. یو منټ واقعیت زه توهین چاته نه کوم محترم ورور بیغمه اوسه. زه یوه خبره کوم که واقعیت دوی سوله غواړي د کابل اداره له ذهنه وباسي، دوی که واقعیت لوړې لره د نن شپه لایف همدومره و، خو تا چې خبرې ته غوږ نه نیسي د مجبور یم لایف راټول کړم او په مخه مقاطعات. بس درویش صاحب یوه خبره کوم په ډېر احترام، ما ډېر وخت انتظار وکړ، ډېر احترام درته لرم تاسو ټولو ته. د تا متاسفانه اواز هم په منځ منځ کې قطع کېده. د تا نه زه یوه خواست دا لرم چې وخت چې څوک اشرف غني ته توهین وکړي او ووایي چې اشرف غني به نه وي، په دغه وخت کې لطفا مه خوشحالېږه چې مبین راسي او دلته د لایف کې خبرې وکړي. لطفا دلته بل یاره څه وایي اوس موږ راځئ یوه خبر کوم، خفه کېږئ ما لیدونکو او اوریدونکو، دلته سیاسي او راځي باندې خپل سیاسي دا د ما کار ده، د ما سټډیو ده، زه چې چا ته حق ورکوم چا ته نه ورکوم، په چا خفه کېږم په چا خفه کېږم، هغه د ما خپل کار ده. او زه
چې ټوله ورځ دلته تاسو ته پکې وخت درکوم خو یو ورځ چانس ونولې خو یو ورځ طالب ته پکې وخت ورکړې وایي ته وخت ورکړې ولې دا سټوډیو تاسو ماته کوم تنخواه راکوئ یا کوم دي تاسو نوکر یم ما زه که طالب ته ورکوم کابل ته ورکوم کوشش کوم ته افغانستان کې ټوله راځي زه خدای نعمت چې وروره دا راتې ملای پراته مو تاسو لپاره وروره ار تایید وروره پای تایید باندې تاسو وطن جوړ کړ رئیس صاحب ما ویزیټ کې وخت راکړه ما ډېر ټیم درته دغه کړی دی ډېره ټیمه څه ناست یم مهرباني رئیس صاحب ما ته یو څوک نه دی مهم ما ته د افغانستان هر کس مهم دی که څه موږ مشران مړه سوي شهیدان سوي دي که هر څه سوي دي موږ ته هېڅ نه دی مهم موږ ته اوربند مهم دی چې باید نوره وینه توی نه شي که نوره وینه توی که څه وینه توی شوې هغه بیرته نه راګرځي چې اصل واره موږ سلې خبرې پر وکړو زر خبرې پر وکړو هغه نه راګرځي باید موږ ته په دې سوچ وکړو چې مخلوقه د امنیت د مدیر صاحب راغی عادي مخبرې دا ورونه د اوربند په خاطر یې تر لګلې ده دا اوربند ته پیغام د تور کو خو تاسو په نیمه پوه نه کوي تاسو په نیمه نه کوي رئیس صاحب یو پښتنه لرم یو پښتنه دا اوس اصلي کوس قرارداد اوس دې دی وی ماده نه خبره سه کوم رقم ته ماده سوي پر نمبر خبرې وکړو سټوډیو مراد دغه کې پر نمبر خبرې کوي یو خبرې کوي نه رئیس صاحب مدغه او لاندې کوي دغه سټوډیو کې موږ غلطه خبر نه کوو ډیر وخت نه دی سټوډیو ته راځم زه دومره وخت نه کوم لا صدر مخ راغلی زه سره رئیس ناس تم کښېنه یاره چې دا دونه خبرې کوي خو 2 منټه نور کښېنه د ګور د خبرې به رئیس صاحب سمې واوري په ګره خلک به په پوه شي ګوره رئیس صاحب ما ته هېڅوک نه دی مهم ما ته تېر سوي دي هغه هېر سوي دي موږ ډېر وکړېدلو ډېر شهیدان مو د لاسه ورکړل ډېر خلک مړه سوه که د هر چا لاس و خو هغه د خدای بیړه غر کړي چې موږ سره راتلونکی افغانستان مهم دی که څه طالب وي که حکومت یې چې چا موږ سره خاینتوب کړی دی هغه معلوم خلک دي چې چا کړی دی که څه اشرف غني غواړي که هر یو غواړي موږ بیا هم ورکوو ولې موږ ډېر زړېدلي ما ته هر د افغانستان هر کس اشرف غني دی هر کس اشرف غني موږ ته دی ولې ما شهیدان دغه نه سوي دي چې یعنې در حساب تېر شهیدان سوي دونه امریکایان نه دي مرتب سوي لکه زما ملي اردو زما طالب ورور زما بل چې مړه سوي دي ما ته نه بل نه اشرف غني په کار دی نه یو څوک موږ ته نه دی په کار موږ ته سوله اوربند دغه دی مهم دی چې هر یو وي که هغه اشرف غني که هغه هر یو وي موږ ته اوربند لازم دی چې اوربند راشي بیا حکومت چې اوربند خپله راشي چې بیا دغه حکومت خپله جوړېږي په اوربند باندې جوړېږي خپل واره حکومت جوړي چې اوربند نه وي د هغه هېڅ فایده نه کېږي هغه کې به هم عوام مړه کېږي هر څه به کېږي مهم چې دی اوربند دی اوس که ته دی راواخه ستا د یوه ولسمشر دی دغه ډاکټر نجیب شهید شوی دی شکه موږ یې منو شهید شوی سل واره دا راپوره کې هېڅ فایده نه کوي فایده یې څه شته خدای دې وبخښي هغه حساب او کتاب الله ورسره کوي بچی مالا به بچی او کنه بچی مالا به بچی هغه مړو ته ماته باغی دنیا کې به تر کو دلته د ژوندې خیر وغوړی یعنی ډاکټر صاحب اشرف غني تر شا ودرېږي د حکومت نظام تر شا ودرېږي ان شاء الله ټول راتلونکي دا اوربند به وشي طالبان هم راشي د نظام غړي به همدغه نظام کې به وزیران همدغه نظام کې به والیان او چې چا به کې ټیکټ کولې دي چا شرط لمن ولې دا هغه مختوري په دې دنیا به مختوري په دې دنیا به مختوري بس نور موږ ټول غواړو په افغانستان کې بالکل ګوره که دوی غواړي چې د ډاکټر نجیب دغه وکړي ملاتړ وکړي هغه دې راولاړ شي د ډاکټر نجیب د دې پرېږدي د ډاکټر اشرف غني د دې وکړي هغه موږ دپاره نن سبا 100 واره ډاکټر نجیب دی 100 واره ډاکټر مننه مینوالو ژوندي اوسئ چې هر چېرته یاستئ علام سرلوړي لره علام آباد لره که نور ته ویل نه غواړئ دا سټوډیو به بنده کړو نور بیا چې بس لایف ډېر ووسو انشاءالله بیا به خپله ورته مننه رئیس هر یو راخه که موبین که هر یو راخه زموږ ورور دی زموږ د سوله حتمي ده چې هر څه ته کوې سټوډیو ستا په لاس کې ده ته څه به کوې هغه به کوه هر یو راخه ولې په چې زړونه مو سره نږدې سي چې نور سره خواږه سو په ناستې ولاړ باندې په خبره حل کېږي په جنګ باندې نه حل کېږي که په جنګ حل کېدی دا 40 کاله په افغانستان کې حل شوی وای نه حلېږي ما د چا به قول کوه ما د چا به خوله کوه چې موبین راځي هر یو راخي زموږ ورور دی بلکل د سټوډیو ته راځي موږ خبرې ورسره کوو موږ پېښنوان موږ ته په لا اله الا الله محمد رسول الله د نن دا سټوډیو ته راننوتلم ما چې دغونه خوند راکړی قسم درته چې اختر ورځې موږ ته دونه خوند راکړی که نن سټوډیو خوند وکړي مننه قربان دې سم مهرباني وروره د خپل ورور څنګه اقبال کښېنه السلام علیکم
مور انتحاري ده انتحاري ده په شي لیکلی ده مهرباني درویش صاحب سلامونه تا ته د استډیو ملګرو ته اورېدونکو ته په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. درویش صاحب خبره به د تفریق او تفریق اندازې نه کوو چې راځئ اوس دغه وخت راغلی چې موږ سولې ته کار وکړو. که زه طالب طرفدار یم که ته د دې حکومت طرفدار یې باید راځئ سولې ته کار وکړو. په سوله باندې خبرې وکړو چې سوله رانږدې ده، سوله به راشي. که طالبان مشران دي او د حکومت مشران دي ترمنځ نن هم دغه وشوه چې 400 طالبان د خیره خوشې شي او سولې ته به کار وکړو چې څوک وایي پلانی م راخله او پستانی م راخله. دا خو بیا تاسې ورته د بیان د ازادۍ خبرې بیا مه کوئ که نه. هلته مو ستر جنرال مبین خان راځي او نور ملګري راځي، دا زموږ حق ده. درویش صاحب دلته تا ته چې راځو د دې خاطر نه راځو چې ستا توهین وکړو، دلته زموږ خپل د زړه درد وایي، دلته موږ خپل د زړه هغه څه چې په خپل فکرونه هغه کې دي هغه تاسو ته وایو. که غواړئ چې څوک وغواړي چې افغانستان کې ازادي او صلح راشي په سوله خبرې وکړئ، مه نور پرېږدئ دا خبرې، نور دغه تیره په تیره کوي. راځئ چې آینده ته فکر وکړو. نوره ډېره کینې او بغض او کینه او عداوت موږ ډېر وکړو، نه افغانستان جوړ شو، ټوله راوسته وروره دغه نور هم حقونه عام ته رسېدلي. بل ته نور یو بل ته مینه ورکوي، یو بل ته د وروري لاس ورکوي. وینه خپله وینه د زده ګوره دغه وینه چې ده په اوبو پاکېږي، په وینه نه پاکېږي. ته نور هم وینه ورسره په وینه راځي، په وینه پاکې بس کې نور اتې. بالکل مننه قربان دې سم مینوال دومره زیات نور هم داسې ډېر راډکېږي نو نه پوهېږم چې بس الله دې زه نسته غطلاب دې دغه تقریبا 15 ساعته شو. درویش صاحب ته هم ستړی نو دوه درې ملګري دې ته وخت ورکړه. خلکو ته لرمه که اجازه راکړې مهرباني وکړئ. دغه خلک دا سوچ کوي درویش صاحب چې دا پاکستانیان دي، که سبا موږ د پاکستان سره جنګ راشي، د هر چا سره جنګ راشي، په والله او بالله که پاکستان موږ ته په څنګ کې ودرېږي، دغه طالب بس موږ ته په څنګ کې درېږي، موږ ته حمایت به کوي. دا سوچ مو چې دا پاکستانیان دي، راځي به د پاکستان په والله او بالله که پاکستان ستا پر سر ودرېدی، زموږ پر سر به دغه طالبان درېږي، هم به زموږ په څنګو کې ولاړې ورسره جنګېږي چې هر څه به کوو. والله که د سره ویلوډ وي، الله دې دا وخت راولي چې موږ نور ټول والله که د سره ویلوډ وي. په څه دلیل؟ په څه دلیل؟ دلیل په دغه دلیل لږ صبر وکړه چې سره په مهرباني که په څه دلیل؟ په څه دلیل تا سره ودرېږي طالبان؟ طالبان د دې وطن اصلي بچیان دي. ګوره سبا چې پاکستان سره خبره شي که موږ اول د خپل وطن آزاد کړو، بیا د پاکستان سره به حساب کړو، د ایران سره به حساب کړو. اوس ما په خپل کور کې ور بل د زه بل چاته مخه نه لرم چې ورشم ورور ته څه که رامنې کړې. زه د خپل کور د ور مې ورته خلاص کړ، بیا به زم پاکستان سره به حساب کړم. وروره غوږ ونیسه، دا اور چا بل کړی؟ دا طالب څوک دی؟ چا بل کړی ده که نه؟ چا بل کړی؟ درویش صاحب طالب څوک دی؟ د طالب زه تا نه پوښتنه کوم، د طالب دی څوک؟ دا افغانی دی که پاکستانی؟ دا اصلي بچی د افغانستان ده. آفرین، اصلي بچی د افغانستانی دی چې د افغانستان بچی دی. د افغانستان اوس د سهیل شهین چې د پاکستان ټي وي سره مرکه وه چې ورته ویې چې زه نه دا غونډه په رسمیت موږ نه دا غونډه په رسمیت پېژنو او نه د حکومت په رسمیت پېژنو. په دغه غونډه کې 310 میلیونه افغانۍ مصرف شو. 310 میلیونه افغانۍ ولې په دغه بسته افغانستان کې کم غریب رئیس صاحب د تاسو غږ سوکه ده. درویش صاحب محترمه، ما ته د لږ وخت راکړه، مخکې ما خپل پیغام ونه وي. موږ چې متاسفانه دلته راسو، دا د تاسې ملګري بس ټول یو له بلې خوا راشروع سي، نو موږ دلته چې راځو په دې خاطر راځو چې له دې خپلو افغانانو سره نږدې سو او له دوی سره خپل نظرونه شریک کړو. دلته که ستر جنرال مبین صاحب راځي، د تاسو ته د احترام په خاطر راځي او هغه غواړي یعنې چې هغه وغواړي چې دلته راشي، دوی باید په دې باندې خوشحاله شي که دوی رښتیا غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي او رښتیا افغانان سره جوړ شي، سره ورونه شي. له جنرال صاحب مبین سره په زرهاوو کسان دلته راتلای شي. خپل نظر پکې ورکړي او خپل د زړه خواله له افغانانو سره شریک کړي. دا یوازې ما پورې شخصي نه راته زه یوازې ما شخصي وایم، خو زه مسنجر لرم او مسنجر باندې زما هر مشکل حل کېږي او یو 15 ملګرو سره په ګروپ کې هم خبرې کوی.
دا سټوډیو د ملت لپاره جوړ شوی د افغانانو لپاره جوړ شوی او د افغانانو د یووالي لپاره جوړ شوی نه د افغانانو د توهین کولو لپاره نه د افغانانو د شراندازي لپاره جوړ شوی دا لپاره جوړ شوی چې افغانان یو بل ته مینه ورکړي او په دغه مینه باندې موږ یو له بل په اخلاقو باندې متاثره کړو او دا وطن نور را جوړ کړو وطن کې دغه د 3 کالو دا جګړه ختمه کړو د دې لپاره موږ کوشش کوو دغه سټوډیو جوړه کړې ده چې الله تعالی په عبادت کې ساتي او کوم دلته منافقات وکړو موږ رضالت وکړو موږ کوم بل شا خبره دی بوتو لاندې وبو بیا نو الله تعالی مون بیا ویني کله چې الله تعالی په دې دنیا هم صدارا کې په دې دنیا هم راکړي خو موږ کوم هر څه په نظر کې داري چې الله ته دغه موږ کړه وړه دغه خبره دغه زحمت د 15 ساعته 2 ساعته 3 ساعته چې زه مرګري میرا سره ټول په دې کې خپل انرژي مصرفي دا تصویر په یو الله تعالی په عبادت کې حساب کې د افغانستان دی ولس دی د نیکمرغي سبب وګرځي د موږ دغه نظر ده والله بلا کوم چا پورې تړلی والله بلا کوم چا پورې چاته کوم چا پورې چې په دې کې چې موږ کوم چا پورې یو کوم مقام یا سلطنت ورکړو دا شی مولا کوي یا ما په دې کې یا ما د ملګرو په دې کې خو صرف او رضا مدارت چې افغانستان جوړول دي او افغانستان آبادول او په افغانستان کې د جنگ ختمول دي چې طالب راځي ته موږ ورته احترام کوو چې بل څوک راځي احترام وکړو خو راځي یو بل ته مینه ورکړي او یو بل ته توهین نه ډاکه خبره مکوي په دې باندې نورم فساد زیاتېږي نورم شر زیاتېږي او که چیرته جنگ ختمول غواړي ته دې په مینه خبرې وکړي مهرباني رئیس څوک چې طالب ته پاکستاني هغه خزه غیم بالکل درویش صاحب وس د اصل توهین مکوه یار دلته توهین بند خزه تا وغم خزه د املا محمد عمر وغم خزه تا غسار ملایا وغم توهین مکوي ګوري توهین مکوي موږ دا سټوډیو سي جوړه ګوره عجیب خلک سره کوم مخلوق د قسم په خدای کې ایران ته پاتې شي خو هغه بل نه وسړی خو هغه خو مثال یو سپایسي دا بل هم ځان ورته سپای کوي خو پښتانه دي کنه ګوري دا وینه سي تویږي په دې کې دا جنگ سي دا روان ده په دې کې ټول د پښتانه تاوان ده دا د تاوان چې شي د دوی د خپل بله غږم سم نه راځي رئیس مای خبره ده چې د ما ته او د ملمانو لاندې سټوډیو ټول ډاکه دا خو دې نه راځي کومه ځکه چې بس وخت کم ده او ضرورت نشته او پورته راځي چې پیغام بیا ګلان باندې نو راځي چې یوالي ته کار کو راځي چې اوروري ته کار وکړو او اوروري په یوالي باندې دا وطن جوړیږي که په جنگ دی او په مړ کولو دی جوړولای خو په یو قبر کې د 15000 کسان خاک تا دا وطن جوړ ک نه جوړیږي په مینه وطن په اخلاق جوړ کا په تړیتوب جوړ کا یو بل ته احترام باندې جوړ کا بالکل رئیس صاحب تلويخ کالم یو بل سره مړ کړ تلويخ کاله یو سړی د طبيعت نور سره لګيږي مو ورځه مکه نه تر جکسه تر ولارسه کې اختلاف ور سره لري مګر د دې فکر وکړه چې دا وطن جوړ شي د دې وطن کې طالبه ماک لري دې کې هر سړی د افغانستان رئیس صاحب بله رئیس صاحب تو غا کمزور دی نو اوریدل کېږي او مطلب دا غده ګوره مو دو خبرو ته لګه توجه وکړه ډېرې منورا غرو لمنو ته ورسېدلې په افغانستان کې کور او ډېرې مو د غرو لمنو ته ورسېدې په هر کور کې 15 شهیدان درې کونډې څلور کونډې ناستې دي او ته دا پر رسمیات نه مانی بس تشه د افغان وژنه پر رسمیات مانی چې افغان دمري او دا رسمیات نه منم نور زه څه پر رسمیات نه منم پوښلی قسم د قبرونو په وخلو ستړي شلو کونډه تیمانو نه نور ستړي شلو ته د شرونو کې نه کسي د مو پیغلي ځواني خځې سوالونه کوي کڅو ټول شیان کڅو ورورا یو بل ته د مینې محبت لاس ورکو یو بل ته د ارستانه په ډېر معذرت سره د نن شپې لای پامدونو لیدونکو اوریدونکو مسافر او پوتن کې میشته افغانانو چارچرتیاتي علامو عزت جامو کې پټ لره علامو د زړه مرادونه پورا کاسي هغه سوله د افغانستان کې دایمي او تلپاتې سوله راولي او نور دی الله تعالی
منګه له دغه شر نه خلاص کړي، نه دې د عسکر مور نوره بوره کېږي، نه دې د طالب مور بوره کېږي، نه دې د عسکر مور کونډه کېږي، نه دې د طالب مور کونډه کېږي. نور د افغانستان کې الله تعالی یو دایمي او تلپاتې سوله راولي او د موږ د یو ښه نظام خاوندان هم الله تعالی وګرځي. ژوندی دې وي افغانستان، زنده باد افغانستان او افغانان یو لوی او سوله ییز افغانستان په هیله. په مخه مو ښه. ډېره مننه. خدای پامان.